دومره ټیم من سره شته خړې ټیمونه الله موږ تاسو ته راکړي نن سبا خلک وی وزګار نه یو دا غلطه خبره ده نن سبا وخت ډېر دی او علم هم ډېر دی پوهه هم ډېره ده ولیکن موږ په خپل ځان مصروف کړی دی که موږ د دنیا کاروبار کوو پنځم رکعت ته کې پاسېدلي یو شپه ورځ هم په ځان یوه کړې ده چې الله یې دله نه پوره کوي الله یې نه درکوي په دې کارونو باندې نه درکوي الله تعالی خپل وس مطابق کار وکړه د الله بندګۍ ته وخت ورکړه چې الله دې په رزق کې برکت واچوي ته د الله ذکر ته ټیم ورکړه کنه سره رزق هم پراخېږي ځان هم مصروف کړی یو د موبایل ټیم خدا د الله بندګۍ له مونږ ورکو کنه د موبایل مقصد خدا دې چې ضرورت ته پیښیږي څو وخت لپاره چا سره خبرې کوي کې نور څه داسې ضروري شی نه یې شپه ورځ سړو نرانو ښځو ټول دا داس کې نیولې وي که په ګاډي کې ناست یم دا لاس کې نیول دا دومره ضروري دي د الله ذکر به سړی څه فارغ شي د شپې څه ملیم دا تپړی لاس کې اوس لګې دا فیسبوک ګوره دا ګندونه پکې ګوري دا د مسلمان د حلاکت ذریعې دي ټولې چې د انګریزانو راایستې دي کوشش منګه کوو چې کوم نوی موبایل راوځي چې اول زاغه واغله په قرضه باندې الو فالو ویدا چې پلان کې موبایل راوته پلان کې په موبایل کې څه ساده یو موبایل چې جوړ کې باندې پروت خبرې په کولای شي هر سړي ځان انجینر جوړ کړی دی هر یو سړی ځان ټول دنیا صدر دی بس لکه د ټول دنیا سره تعلق دی الله سره وایي تعلق نه جوړو چې موږ دومره ځان مصروف کړی دی موږ د الله ذکر ته نه وزګاري پینځه ملت هم سره نشته دی نمازه وروسته اسکار نشي ویلې سبحان الله الحمدلله اکبر دا ټیم من سره نشته دی عزتمن په زور رمضان مصروف کړی دی الله خو وخت موږ را کړی صحت را کړی دی وخت را کړی دی د دې وجه د قیامت ورځ به اول تپوس د انسان نه د دې د وخت کیږي او د دې د ځوانۍ تپوس کیږي تعالی مې وخت درکړې پس کې دې مصرف کو ځواني مې درکړې و دا پس کې صاف کړې ده وعن شبابه فيما ابلاه وعن عمره فيما افناه عمر دې پس کې ضایع کړې ورپسې به د مال تپوس کیږي چې څنګه دې ګټلې څنګه دې لګولې